د پشګر چې یو دره ده په نورستان کې شپږ داسې هیجاني شیان تاسو وړاندې کومه کیدی شي تاسو ته نه وي. اولین دلته نظام ډیر کم کنټرول لري، که مخکې د جمهوریت نظام و که اوس د امارت نظام دی، ځکه هر سړی مسله دی، خپل شخصي دښمنان د وجې نه همچنان طبیعي دا خلک مسله دی. لیکن څنګه دوی خپل قانونونه جوړوي، څنګه خپل دوی ورځنی ژوند مخکې وړي، دوی د شورا سیستم لري. په شورا کې کوم مشران چې وي د هر قوم نه یو مشر ټاکي، هغه بیا د ټولو فیصلې کوي، تقریبا 99% فیصلې دوی کوي. که هغه د غرونو کنټرول دی، که هغه د معدنیاتو کنټرول دی، که هغه کوم ځای کې ته غلطه ونه وهي، یعنې په هر یو سیستمونه جوړ کړي دي او مشران احترام کیږي، کشران هغوی ته غوږ دي، حتی که هغه مشران کولی شي سړی بندي کړي، مجازات یې کړي، هر څه چې د هغوی لازم قانون تطبیقولو لپاره ضرورت وي هغوی کوي او ټول خلک د هغوی اطاعت کوي بدون د کوم عسکر نه اردو نه. نو دوی دپاره همیشه دا ضرورت نه وي چې دوی لاړ شي او نظام سره خبرې وکړي یا نظام دوی باندې حاکم اوسي. دوی خپل منځو کې نظام جوړ کړی دی او په هغه نظام مخکې ځي. اکثر دولتونو تغیرات کې په دوی باندې کوم غټ تاثیر نه اچي. دویم مهمان نوازي به تاسو حیران کړي، یعنې خلک ځي ماښام مانځه ته او په مسجد کې څوک هم ماښام مانځه نه بعد ناست وي او ویې نه پېژندو، ډایرکټ کور ته وړي. حتی که یو کور دروازه ټک ټک شي او په کور کې نر نه وي، نو ښځه ورته وایي دلته کښېنه، زما نر نشه لیکن تا زه ډوډۍ در کومه. مهمان نوازي کې واقعا دوی مشهور دي. که تاسو حتما په شعرونو کې ګودر لیدلی وي، ګودر اوس هم وجود لري، عقل ته بره ځای کې ګودر شته دی. هلته کې مېلمانه لاړ شي ودرېږي او خلک تیر شي او دا ونه پېژندي، ډایرکټ کور ته وړي، ځکه ګودر مسجد هغه ځایونه دي چې مېلمانه د نور کلي نه پکې درېږي. که ته بیخي د کلي څوک پېژنې نه، اټومیټک تا خلک خپل کور ته وړي او تا ته شپه درکوي، ورځ هم درکوي، چې هر رقم خدمت ته وي هغوی د خادمان دي. نو دا واقعا یو جالبه دی، خصوصا په ښاریاتو کې دا شی نشته دی. که متوجه شئ دلته کورونه دي تقریبا 80 او دلته تقریبا 200 کیدای شي دلته زیات وي، لیکن یو کور هم دیوال نه لري. هر سړی فقط یو کوټه لري. تقریبا که تاسو لاړ شئ غرب کې وګورئ او په آسټریا کې او په جرمني کې په کلیو کې لاړ شئ، هلته هم کورونه نشته دی، دیوالونه نشته دی. حتی اوس هم په جرمني کې کورونه نشته، دیوال نشته دی. نه پوهېږم چې دغه خلک اریان وو یا په کوم ډول خلک وو په هغه وخت کې چې دوی د بنیاد د دیوال نه وو. حالانکه دیوالو امکانات شته، لیکن ډېر خلک دیوالونه جوړ کړي په شرط دی ځکه دوی خپلوان دي، په یو بل سره اعتبار لري او هیڅ سړی کوشش نه کوي چې د بل چا ناموس ته یا غیرت ته په بده سترګه وګوري. نو دې دپاره دیوالونه نشته دی، لیکن خلکو یو کوټې دي 3 منزله یا 2 منزله، سمټ هم نه، تیږې او بیا لرګی او خیر استفاده کړې ده او خلک په ارامه خپل ژوند کوي. دیوال نشته دی. دلته اصلا کې کرنسي پیسه نه ده بلکې مال دی. ته کولی شي دا 2 مال اول کې بدل کې وړه واخلي یا مثلا بدل کې بل شی واخلي. کرنسي همیشه دپاره اسباب دی، یعنی دا لازم نه ته باید پیسې ولري ځای کې نظام مخکې ویسې. ته کولی شي چې مثلا یعنی اسباب په اسباب بدل کړي. نو همیشه دپاره ته جانغوزي ورکوي. بلکې موږ په واده کې راغلي تاسو ولیدل چې ماشومانو پوچک ټول کړي وو، پوچک بدل کې پاپړ اخیستل، نور شیان اخیستل. زه کولی شم دا بیزه ورکړم او بدل کې زه وړه واخلم، وریجې واخلم. نو انشاءالله کرنسي لازم چې همیشه دپاره پیسې وي. داسې ښایسته ښایسته بیزې هم کرنسي کېدلی شي، یعنی پیسې استفاده کېږي خو مال ډېر زیات استفاده کېږي د کرنسي په ځای باندې. دلته اکثر خلک وظیفې نه لري، بلکې دا خلک د دې ځمکې نه او د غره نه ژوند کوي. دوی جلغوزی کوي، همچنان پټي کوي او هغه جلغوزی په کال کې یو دفعه که چا 7 منه وکړل یا 10 منه وکړل، نو هغه په 10,000 افغانۍ باندې تقریبا 1,00,000 افغانۍ او 10,000 افغانۍ ورته کوي. هغه د یو کال دپاره دوی ته کافي دی. صرف یو دفعه تکلیف دی نو کافي دی. همچنان موږ ته پیپرکو یو، پښتو ته مرخیړي وي، دوی دا دواړه کوي. یعنې دغه پټي او دا غر د دوی کافي امکاناتو ته برابروي چې دوی خپل ژوند ته بل کال پورې رسوي او بل کال په بیا کار کوي. یعنې اکثر خلک دلته نه کوم وظیفه لري او نه کوم بیروني آمد لري. همدا ځمکه ده، همدا ونې دي، همدا غر دی چې دوی ساتلی دي. کلي دا د دلیل نه پیدا کېږي چې ولې خلک په غرونو کې اوسېږي په دومره تکلیفاتو کې. وجه دا چې همدلې ځای دوی ګټي او همدلته یې خوري. وایي لکه هره ورځ تا ته وایم چې دا ډزې مه کوه ډزې مه کوه، نن هم هلته یو زنانه لګېدله مګر تاسو په خبره نه پوهېږئ. نه دا خو زموږ د کلي رواج دی، دا خو ډزې به خامخا کول غواړي. نه دا رواج نه دی چې تاسو ډزې کوئ. اوس هم یو زنانه به هغه د شهید شوی ماشوم لري، اولاد لري، دا به څنګه کېږي؟ د دې سرنوشت سره زموږ دښمنان دي، د قوم سره دغه سره دښمنان دي، خامخا ډزې به کوو نه. هر ځل درته وایم که چېرته بیا تا ډز وکړه که نه بیا د خیر نشته دی. زه نه منم، بیخي منم. یو دقیقه تاوان خیر دی والکه، تاوان خیر دی. تا د مشرانو ویل ته دا کارونه کې زه خپل کار پکې په پشګر کې عمومي په دې دریاتو کې د یو کس خواهشات مهم نه دي.
نه لیبرالزم داسې دی دلته جامعه مهمه ده د ټولو خیر مهم دی د ټولو اراده مهمه ده نه فقط چې یو کس خپل خواهشات او هر څه په خلکو تطبیق کړي سړی وهل کېږي ټکول کېږي بلکې د جامع خواهشات تطبیق کېږي دا هم د کلي شورا او مشران کوي امید لرم د ویډیو تاسو ګټه اخیستې وي که اخیستې وي نو حتما شیر کړئ او بل ویډیو ته انتظار پاتې شئ السلام علیکم په یو کتاب کې لیکل شوي که په یو غریب فامیل کې ته پیدا شوی هغه ستا ملامتیا نه ده که ته په یو غریب فامیل کې بیرته مړ شې هغه کې واقعا ته ملامت یې زه د یو موضوع سره یو حده پورې راضي یم دلیل څه دی چې نن سبا چې کوم امکانات انسانانو ته برابر شوي دي چې نه فقط به دفاترو کې بلکې ته آنلاین کور نه څومره کار کولی شي او حلال انکم ګټلی شي که د ده نه بعد هم ته ناراستي کې دا واقعا ستا جرم دی که غواړې چې وکولی شي دغه د 21مې پیړۍ سکلز او اسباب زده کړې چې څنګه آنلاین کار وکړي څنګه آفلاین کار وکړي څنګه یو تجارت شروع کړي څنګه دعوت زده کړي هره موضوعات چې انشاءالله شته دی دلته لیکن او غم ته نه کې دا ستا نارسي ده ځکه موږ دا ټول کورسونه دا ټول طریقې تاسو په learner.com کې ښیو فقط څه شی پکار دی ستا راتګ پکار دی او دې درسونو ته لاسرسی پکار دی او درس شروع کول پکار دي که هغه نه بعد ستا ژوند بدل نه شو په دې نړۍ کې نو بیا ته موږ ملامتولی شي لیکن نارسي مه کوه همدا اوس راشئ learner.com ته او خپل د ژوند بدلېدو لپاره اول قدم کېږده